د مهربان خدای پر سپیڅلي نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو، د فاریاب، قیصار، المار، غورماچ، شیرین تګاب او د دغه ولایت سرحدي سیمه قرقین له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو او ازبک او ترکمن جنګیالیو د فعالیت مرکزونه دي. د امنیتي ادارو او د فاریاب د وضعیت د څېړنې د پلاوي څېړنې ښیي چې دلته وضعیت د پخوا په پرتله پیچل شوی دی او دا احتمال شته چې فاریاب د شته وضعیت په دوام سره په دویم وزیرستان بدل شي. فاریاب چې له شمال او شمال لویدیځ اړخه له ترکمنستان سره اوږده پوله لري، د چین او ترکمنستان د اړیکو د هدف ګرځونې په خاطر د بېثباتۍ راتلونکی مرکز ثابتېدای شي. نن پر همدې مسلې بحث لرم چې رښتیا هم همدغه هدف ده او که دا هم کیدای شي چې ښایي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت د خرابوالي لپاره څخه د دریم کس هڅه وي. دا دریم کس به څوک وي؟ پر دې نن غږیږو. له ما سره په بحث کې میلمانه دي د سیاسي حالاتو شنونکي ښاغلی اکبر اوریا او غلام رسول جلالزی. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. د یادونې وړ بولو چې په دې بحث کې په مشرانو جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي ښاغلي سید فاروق شاه جناب فاریابي ته هم بلنه ورکړې وه، خو په وروستیو دقیقو کې ټلیفون ګل شو او د هغه درک معلوم نشو. ستړي مشئ، ښه راغلاست. اوریا صاحب، ستاسې په نظر د فاریاب د ناامنه کولو هدف څه ده او د چا لخوا؟ برام خدای یکتا با تقدیم سلام خدمت شما همکاران عزیزتان، جلالزی صاحب گرامی شریک بحث، و با احترام از فرصت میخواهم درودهای بی پایان خود به پیشگاه خلقای قهرمان با هم برادر و با هم برابر افغان که در لحظات کنونی با انواع توطئه های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم میکنند تقدیم نمایم. فوروارد پالیسی ما همینطور مستقیم میداریم دمی حاصل هدف بازی است که در جنگ اول افغان و انگلیس از طرف بریتانیا اساس گذاری شد. هدف از او امهای افغانستان بود و ایجاد سرحد میان روسیه استعماری یا دولت استعماری تزاری و دولت استعماری بریتانیا آمودریا را به حیث سرحد میخواستند تعیین بکنند. اما این به خواست مردم افغانستان نبود، به خواست منطقه نبود. این بازی در جنگ اول افغان و انگلیس در 1838 به ناکامی مواجه شد. یک بار دیگر بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، فوروارد پالیسی به یک پالیسی نوین در عصر حاضر تبدیل شد که از CIA و MI6 و اطلاعات عرب و موساد اسرائیل و استخبارات پاکستان ISI در اینجا سازماندهی شد و گروه دارای طرز تلقی ما قبل قرون وسطایی به نام طالب برای حمله به شمال افغانستان و وارد شدن به آسیای میانه داخل افغانستان به مثابه فوروارد پالیسی جدید، یعنی سیاست تهاجمی، نبود اتحاد شوروی اشتهای کاذب در حلقه های گیرمانده تندرو کپیتالیستی، یعنی به اصطلاح دیکتاتوری دموکراتیک بورژوازی امریکا. اینا تلاش کردند که ذری یک گروه به اصطلاح مذهبی بتانن آسیای میانه را به انقراض رژیم ها مواجه بسازند. به این ترتیب گروه هایی را که تربیه کرده بودن از روسیه به نام چیچین، از چیچینی ها، از عبدالله نمنگانی از بخش تاجیکستان، از طاهر یولداش از ازبکستان، که اینا مخصوصا به خاطر وارد شدن برای با آسیای میانه و انقراض آسیای میانه و بر
برپا کردن شورش های اکستریمیستی مذهبی تا قفقاز. این یک برنامه بزرگ فاروارد پالیسی بود. شکست فاروارد پالیسی در اثر ایجاد مقاومت در افغانستان ذریعه روسا از موجودیت مجاهدین یک گروه مقاومت ساخت روسا در افغانستان و این فاروارد پالیسی بالاخره شکست خورد. بار دیگه این مفکوری فاروارد پالیسی در تهاجم بعد از 11 سپتامبر به افغانستان دوباره جان گرفت که این بار رهبری از ایالات متحده خود به دست گرفت و وارد افغانستان شد. اما بیگمان از این که در این مدت در منطقه ما توازن قوا برهم خورده، روسیه دوباره از خواب تبالود اکستریمیزم کپیتالیستی و راستگرایانه نجات پیدا کرده و طرف سنتریزم رفته. جمهوری خلق چین نیروی بزرگ اقتصادی جهان شده، آلمان پشت سر گذاشته حتی و در این لحظه که با شکست ایالات متحده در عرصه جیو اکونومیک قدرت اول اقتصادی جهان شد چین، ایالات متحده رفت عقب رفت. بنابراین اینا رو همیشه نادیده گرفتن حلقه به اصطلاح صنایع نظامی یا نمایندگان صنایع نظامی ایالات متحده در کاخ سفید و یا در لانگلی یا در وال استریت یا در این جاها که اینا بدون برای انداختن جنگ ها دیگه نمیتونن برای انرژی جهان، بر اقتصاد نوین جهان خود را مسلط بیابن. از این جهت فاروارد پالیسی را یک بار دیگر اینا با آزمون میگیرن. اما این بار این طاقت ها جمع بالا رفتن آگاهی مردم افغانستان 13 سال اخیره و خاطر رسیدن به این خواب ها و یأس تبدیل کردن. از این جهت گروه هایی که آل باز یک فضای دیگه آمده که گویا فضای روابط بین‌المللی به سوی یک جنگ سرد نو میره، بنابراین برای انقراض آسیای میانه امو بازی فاروارد پالیسی گروه های افراطگرای بظاهر اسلامی اما در واقعیت دشمنان شماره یک اسلام در جهان، اینا را به سرحدات شمال افغانستان برای از اینکه آسیای میانه را تهدید کنن، جمهوری خلق چین تجزیه بکنن در سیکیانگ و ترکمنستان به خاطر رسیدن به خیالات بزرگ اقتصادیش و ایجاد همکاری بزرگ در منطقه با افغانستان یا با پاکستان و با هند و ایگپا زیر سوال ببرن. یک سلسله تحریکات تقریبا سال قبل در تاجیکستان آغاز کردن، اما اونجا چون پایگاه بزرگ نظامی فدراسیون روسیه است با عکس العمل شدید مواجه شدن و اونجا متوقف شد. اما باز هم تلاش شده که با بهانه‌های مختلف طوری که شما یادآور شدین که وزیرستان دیگه در کار باید باشه. وزیرستان مجبور است که نقش خود از دست بده برای از اینکه پاکستان دیگه خواب نمیبینه بلکه لمس میکنه که دیگه معروض به خطر تجزیه است. برمیگردیم اولیا صاحب با شما. ښاغلی جلالزی، رښتیا هم د ترکمنستان او د چین د دغو اړیکو د له منځه وړلو او یا هم پر وړاندې د ګواښ د رامنځته کولو لپاره است که دغه هڅه روانه ده په سیمه کې. اولیا صاحب ورته اشاره وکړه چې رښتیا هم ښایي چې وزیرستان ذاتي د لوبې له ډګر څخه لرې شي او دېخوا دغه لوبه راشي. تاسو په کوم فکر یاستئ؟ تاسو محترم اولیا صاحب او ګرانو لیدونکو ته سلام. تاریخ او په تاریخ کې د پیښو اړیکې یو د بل سره کاملا دا یو موجودیت دی او دا یو واقعیت دی چې هره پیښه چې راځي شاته هم بیکګراوند لري. دا چې د تروریزم نه یا د دین یا د ادیانو دغه فوندامنتالیزم د شکل نه په ګټه اخیستلو سره 40 کاله کېږي چې په دې سیمه کې یو اور بل دی، یا القاعده دی یا طالب دی یا په دې نامو یا په هغه نامو باندې
خو دا سیمه د اور ځای ګرځېدلی دی. دا چې چاره وسلې ده دا د څه لپاره؟ یو ځل خو په افغانستان کې په نامه د کمونیزم یا په دې نامه یا په هغه نامه دا رژیم یې مات کړو، سوسیالیزم یې په عمومي توګه باندې دوی وایي چې موږ دړې وړې کړو. خو دا ټول په همدغه یو پلان کې سره شریک دي. ولې زما له نظره دغه پدیده چې دوی په کار په دا 40 کاله کې په کار واچوله، زه فکر کوم دا زړه شوې ده او دا پیژندل شوې ده. په دې باندې نور دغه ته دا توقع لرل چې په دې باندې لکه چې افغانستان هم په تیکه تیکه کو، په دې باندې به منځنۍ اسیا هم تیکه تیکه کو، زه دا فکر نه کوم او دا ډېره کامیابي نه لري. په دې خاطر باندې چې که تاسو منځنۍ اسیا ته وګورئ، منځنۍ اسیا 80 کاله 80 کاله د سوسیالیزم په جریان کې خپل ځون په کلتوري لحاظ باندې یو تغیر ورکړی دی. یعنی ډېر زر راست مذهبي شکل هلته تاثیرات نه لري او هغه خلک له هغوی سره نه کېږي. خپله څوک چې په خلکو کې لاس ونه لري، هېڅ سیاسي جریان کامیابي نه لري. زه په دا توقع نه لرم چې په ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان په ټوله منځنۍ اسیا کې دي د مذهب د لارې د مذهب د دروازو نه فندامنټالیزم راژوندی کړي او یا د په دغه سیمه کې اور بل کړي. زه دا په عقیدوي لحاظ باندې توقع نه لرم. جاوزی صاحب، د ترکمنستان مسلې ته که په ځانګړي توګه راشو، هغه قومي ترکیب چې له پولې نه هغه خوا پروت دی، ترکمن او ازبک، او ډېره ویل کېږي چې د ترکمنستان د پخواني ولسمشر ظفر مراد پر وخت کې دغه له اشغابات څخه تر ډېره حده پورې ناراضه هم و. او د قومي ترکیب ته په نظر سره د اشغابات هغه بې پلوه سیاست که چېرته موږ په نظر کې ونیسو نو غړیتوب نه لري په هغه تړونونو کې، او کېدای شي په دفاعي او امنیتي ځواکونه هم خورا کمزوري اوسي. فکر نه کوي چې ډېر به په اسانۍ سره وکولی شي دغلته هغه ترهګرۍ یا هغه موخې چې لري هغه زر دلته پلي شي؟ تاسو وګورئ چې تاسو خپل وویل چې دوی کوم نظامي تړون کې نه دي شامل او د نظامي علایق هم نه لري او یا داسې نظامي قوت یې هم نه دی جوړ کړی چې د دفاع ضرورت یې وي، ځکه دوی خپله ټولنه همداسې مطالعه کړې ده چې دا ټولنه بې مشکله ټولنه ده او داسې اختلافات هم هلته نشته چې دوی اردو ورته جوړ کړي یا دوی د ډېر قوي نظام ورته جوړ کړي یا قوي پولیس ورته جوړ کړي. هغه ټولنه په هغه شکل چې دوی فکر کړی دی، دوی ارزیابي کړې ده چې دلته به موږ اختلافات را ژوندي کړو، دا چې د نیازو په وخت کې څه اختلافات وو. تاسو وګورئ هلته کمونیزم چې کله ختم شو په شوروي اتحاد کې، همغه رهبران پاتې شولو، همغه رهبران په ازبکستان کې، تاجکستان کې، ترکمنستان کې، په دا ټولو کې پاتې شولو. ولې داسې د اختلاف نقطې په قومي لحاظ، په لساني لحاظ، په مذهبي لحاظ په دغو سیمو کې نشته او نه وی چې هغه یا د تجزیې سبب شي یا د بغوا سبب شي او یا د هغه مشکل چې دوی غوښتو په همدغه شکل باندې په همدغه طرز تفکر باندې په اوکراین کې شروع کړی دی. په داسې حال کې چې هغه بې اساسه ده، بې تکلیفه ده، هغه امکان لري په یو وخت کې ډېر زر مسله حل شي. کېدای شي سیمې ته یې سرخوږی جوړ کړی اوسي، که د لنډې مودې لپاره څخه اوسي او یا هم د دوی د اوږدو مودو د اهدافو لپاره څخه. تاسو وګورئ پاکستان مستقیما دا ادعا نه کوي چې موږ د افغانستان لپاره سرخوږی جوړ کړی دی، ولې شمالي وزیرستان زموږ لپاره سرخوږی دی. هغلته زموږ خلک دي، پښتانه دي، همغه د هغوی په منځ کې د ایسای په واسطه باندې د هغه بل څوک چې اهداف لري د هغوی اهدافو د سرته رسولو لپاره زموږ په منځ کې زموږ په خلکو کې ځای نیولی دی او موږ پرې ځوروي. دا د څومره کالونه یې تاسو پوهېږئ چې وځورولو. ولې دغه ځای چې وزیرستان زموږ لپاره دی، دغه ځای باید فاریاب نه وي د ترکمنستان لپاره او دا ځای باید افغانان په لاس ورنه کړي چې دلته له دې ځای نه حملې څوک وکړي. موږ نه غواړو چې افغانستان یو بل سنګر د یو بل جنګ لپاره شي. بدون له شکه اوریا صاحب چې افغانستان به دغه څه نه غواړي چې دویم وزیرستان ځان ته فاریاب جوړ کړي، خو هڅې څه وایي چې رښتیا به هم دغسې هڅې د غرب لپاره څخه ډېرې ښې نه وي چې رښتیا هم دویم وزیرستان فاریاب جوړ کړي او مخکې هغه ترکیب قومي ترکیب ته چې ما اشاره وکړه چې کېدای شي دغه قومي ترکیب بیا د اسلامي د ازبکستان اسلامي غورځنګونو لپاره څخه ښایي چې یوه ښه پلمه واوسي هلته د نفوذ د پیدا کولو لپاره څخه. خدمت شما عرض شود که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی جمهوری ترکمنستان شوروی یک موضوع بی‌طرفانه را اعراض کرد. استادم به او اشاره داشتم و تحمل ترکمنستان بی‌طرف
برای کشورهای آزمند اقتصادی که خود به ذات ترکمنستان یکی از منابع بزرگ انرژی جهان است و در آینده یک اقتصاد بسیار قوی منطقه و جهانی است. چشمای آزمند به طرف از او زیاد است که ترکمنستان در لحظات کنونی به فقدان قوای مسلح به اصطلاح تهاجمی بر علاوه دفاعی مواجه است، در این شک نیست. همین آسیب پذیری در اثر بعض اختلافاتی که در آسیای میانه در این سالهای اخیر دامن زده شده در سرحدات قرقیزستان و ازبکستان، در سرحدات تاجیکستان، ازبکستان، بعضی جاها بین ترکمنستان و دیگرها، اینا میتونه مسائل باشه به خاطر تحریکات بسیار شدید در منطقه آسیای مرکزی. ای که فاریاب مثلا گفته میشه وزیرستان بر افغانستان نیست، وزیرستان آسیای میانه، مثل که وزیرستان ما. توجه کردین؟ وزیرستان برای ما منبع فرستادن تخریبکارا، مبلغین ضد اسلامی زیر جامعه اسلام، این حرفا میخواهند که از شمال افغانستان یا واضح تر بگوییم از فاریاب افغانستان در اینجا سازمان داده شود، برای از که شما میفهمین ترکمنستان با افغانستان سرحدات بسیار هموار و بسیار قابل عبور و به سهولت داره. یعنی حتی دریای آمو بالاخره در اونجا دیگه باز فعال نیست، میره به طرف مرو میره میگه پا میشه، اونجا زمین های هموار است، مثل که شما سرک ساده برید همونطور رفت آمد شده میتونه. و اگر قرار باشه که نیروهای به اصطلاح ازبک که یعنی بسیار فعال است، همون شاخی القاعده که یولدا شوره کار میکرد، او اگر در اونجا بیشتر فعالیت بکنه، با نزدیکی که با داخل کشور خودم اختلافات میان آقای اسلام کریموف به حیث یک آدم سستانسر در روابط داخلی و بین المللی خود بسیار برای آسیای میانه همیل مورد سوال است. او مخالفینش میتونه از طریق مخالفین دولت ازبکستان بسیار کمک شود. اینی پدیده ها است که قابل نگرانی، اما آنچه به ما مربوط است، ما دولت افغانستان باید به هر قیمتی که است جلوی نسج گرفتن امی مراکز تخریبی علیه همسایه ها را از خاک افغانستان بگیره و اگر نمیتونه با این اتحادهای بین المللی که برقرار کرده با اینا باید که این مسئله را حل کنه و اگر اونا نمیتونن ترکمنستان چې یو هیواد دی له افغانستان سره په دې لسکرن یا دیارلس کلن مزل کې ښې اړیکې درلودلې، له هغې څخه مخکې له طالبانو سره هم ښې اړیکې درلودلې. فکر نه کوي چې افغانستان هغه خپله ګاونډیتوب بیا په ښه توګه ترسره کړی ده؟ خب افغانستان اقدام نکرده، ما نمیتونیم به این شکل بگوییم که افغانستان اقدام به این عمل کرده، بلکه این از طریق پاکستان، از طریق MI6 و CIA و QQ سازماندهی میشه، چون در افغانستان هنوز دولت مسلط وجود نداره. این ما گفتن نمیتونیم. ما در برابر ترکمنستان به مثابه یک عضو با کلتور و مسئولیت پذیر حقوق بین الدول با صراحت میگیم که ما آرزو نداریم که سرحدات ما برای همسایه های ما به منبع تشنج تبدیل شود و ما این آرزو هم نداریم و این اقدام هم نمی کنیم. اما کسای دیگه که از ضعف ما، از نبود دولت متمرکز و پاسخگو در کابل از این سوی استفاده میکنن. ما شما شاهد یک رویداد بسیار تازه هستیم در 2-3 روز. پارلمان افغانستان شاخه مجلس سنا در اونجا چند نفر رفته گفته که در ولسوالی غورماچ ترکمنستان به افغانستان تعرض کرده. یک قسمت خاک افغانستان حتی ارقام بسیار اولناک تا 50 کیلومتر گفتن که اینا اشغال کردن. هیچ کس صحت و سقمی از این مسئله را تا حال تایید نکرده. البته اما چون تبلیغات وزارت دغه څه رد کړ، دغه مسئله یو صحیح نه ده.
وزارت امور داخلی افغانستان این را رد کرد، اما پارلمان چرا این را دامن میزنه؟ معلوم میشه که در پارلمان افغانستان همدستا با اینمی بازی این تبلیغات برای انداختن. یک جهت دومی که ترکمنستان تعهد به اصطلاح تقویت انرژتیک افغانستان کرده، چی از طریق امتداد پایپلاین گاز به جنوب آسیا و چی از طریق تمدید خطوط به اصطلاح وصل برق به جنوب آسیا. افغانستان از این دو جهت همکاری میکنه و از لحاظ اقتصادی خود افغانستان انرژی خود از این کشور میتونه به سهولت های بیشتر وارد کنه. دی گازو مسئله ترکمنستان یو له هغو هیوادونو ده چې د چین 50% ګاز دلته دوی په واک کې لري، یعنی دغه راکړه ورکړه ورسره ده. لکه څنګه چې جلازي صاحب ورته مخکې اشاره وکړه چې ترکمنستان پوهیږي چې بېطرفه پاتې ده له تړونونو څخه بهر، خو آیا د چین لپاره که به ترکمنستان هم تر خطر لاندې رانشي؟ خب احتمالی از این وجود داره که مثلا ترکمنستان به خاطر همکاری‌های گسترده‌ای که در عرصه انرژی مخصوصا گاز با جمهوری خلق چین داره و جمهوری خلق چین یک رقیب بزرگ پنداشته میشه در عرصه بین المللی، باید که نقاط ضعفش یا همکارهای ضعیفش تخریب شود تا از این امکانات ببره شود. اما شما در این زمان میفهمید که قرارداد حمایوی انرژی فدراسیون روسیه برای جمهوری خلق چین برای 30 سال به امضا رسیده به قیمت 1000 میلیارد دلار. بنابراین این بازی ها بسیار بازی های طفلانه است. می‌بینیم برابرش ارزشش برابر اونم بازی اونم بوکو حرام وارث. حال دیگه هیچ کار باقی نمانده، باید یک جای ما رو ببینه مردم که شعار میتیم که ما حامی حقوق بشر هستیم. دیگه ثابت کرده نتونستیم. حالا در اونجا باید ثابت کنیم، دخترای مکتب خود ما بگروزانیم، او را پیسه بتیم، باز خود ما بریم بگیر اعلا بتیم. توجه کردیم دیگه نمیگفت حال مصرف بازی که کوچک شده و این تخیلات طبقی که جلالزاده صاحب گفت به تایید فرمایش از اینا اینقدر ساده دیگر نیست دیگر که کشورهایی که در اونجا هستن و اونا ما بارها گفتیم که آقایانی که در اسلام آباد نشستن این بسیار به خوبی بدارن که بچه کم سمول ترکمنستان از آقای نواز شریف که در سرویش بالاست، این باید درک کنه. او درس منظم سیاسی میخوانه و این یک آدم مثلا به سیاست کشانده شده است. اینا دیگه میفهمن منافع دائمی کشور خود، مسئولیت خود در برابر همسایه ها و برای دفاع از کشور خود. اینا اتفاقی برنامه هم نیستن که جو ما هر خواب برشان ببینیم، اونا در شکار خواب ما. تشکر. بیا راګرځو درنو لیدونکو یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته زموږ بس مه هېروئ.